ښه نو زده کوونکو، زه له تاسو یوه ساده پوښتنه لرم. که چیرې یو عنصر بل عنصر ته یو الکترون ورکړي نو دې ته څه وایي؟ معلم صاحب دې ته اکسیدیشن وایي. آفرین محمد جانه. او که یو عنصر د بل عنصر نه الکترون واخلي نو بیا؟ ریډکشن. معلم صاحب دا د الکترون راټرول ته هم لکه یو څوک چې له یو جیب نه پیسې راباسي او بل جیب کې ږدي. حمزه جانه، ریډوکس تعاملونه هم همداسې یوه تبادله ده، مګر دا تبادله همیشه یوه بڼه نه لري. معلم صاحب لکه څنګه یو بڼه نه لري؟ په دې معنا که چیرته دا تبادله په تیزابي محیط کې ترسره شي نو یو ډول نتیجه او پایله ترې لاسته راځي، او که چیرته په القلي محیط کې ترسره شي نو بیا نتیجه بدلیږي، یعنی تیزابي او قلوي محیط د تعامل طرز بدلوي. نن به د خیره سره په همدې موضوعاتو په دې خپرونه کې خبرې کوو. د درس عنوان: په تیزابي او قلوي محیطونو کې ریډوکس تعاملونه. د زده کړې موخې: زده کوونکي به د درس تر پای وکولای شي چې په تیزابي محیط کې ریډوکس تعاملونه توضیح کړي، په قلوي محیط کې ریډوکس تعاملونه تشریح کړي، په تیزابي او قلوي محیطونو کې د ریډوکس تعاملونو ترمنځ توپیر بیان کړي. درنو لیدونکو، سلامونه او نیکې پیرزوینې مې ومنئ. هیله لرم جوړ روغ او خوشحاله اوسئ. په تیرو خپرونو کې مو ریډوکس تعاملونه او د هغوی ډولونه لکه احتراقي، تجزیوي، ترکیبي او تعویضي تعاملونو په اړه خبرې او بحث درلود، او د دې ترڅنګ مو د ریډوکس تعاملونو د توزین ځینې تګلارې او میتودونه هم وڅېړل او بحث مو پرې وکړ. په دې درس کې به همدې اصولو ته په کتو په تیزابي او قلوي محیطونو کې د ریډوکس تعاملونو په توزین باندې خبرې وکړو. لومړی راځئ چې په تیزابي محیط کې دغه تعاملونه وګورو. په تیزابي محیط کې ریډوکس تعاملونه. په تیزابي محیط کې ریډوکس تعاملونه د نورو ریډوکس تعاملونو سره تر ډیره ورته دي. یوازینی توپیر یې دا دی چې که په معادله کې د اکسیجن یا هایدروجن اتومونه توزین شوي نه وي نو د معادلې په هماغه خوا کې د هایدروجن ایونونه او د اوبو مالیکولونه علاوه کیږي تر څو اتومونه او چارجونه توزین شي. معلم صاحب لکه څنګه پوهېدی شو چې دا د ریډوکس تعاملونه دي؟ ډېره ښه پوښتنه دې وکړه طارق جانه. د ریډوکس تعاملونو اساس دا دی چې یو اتوم خپل الکترون د لاسه ورکوي، یعنی اکسیدیشن کیږي او یا هم تحمض کیږي، او بل اتوم الکترون اخلي، یعنی ارجاع یا ریډکشن کیږي. نو په همدې دلیل ویلی شو چې په همدې تعاملونو کې د الکترونو راکړه ورکړه ضرور شامله ده. درنو لیدونکو، راځئ چې اوس په یو تیزابي محیط کې یو تعامل په پام کې ونیسو او بیا یې توزین کړو. بیلګه: لاندې تعامل چې په تیزابي محیط کې ترسره کیږي توزین کړئ. زده کوونکو، تاسو په دې معادله کې ګورئ چې په یو تیزابي محیط کې پارمنګنیټ او برومین ایونونو سره تعامل کړی دی، چې د تعامل په پایله کې د منګنیز مثبت 2 ایون او د برومیټ منفي ایون جوړ شوی دی. زده کوونکو، د دې لپاره چې دا معادله توزین کړو، لومړی باید د هر اتوم د اکسیدیشن نمبر وټاکو. زده کوونکو، دلته تاسو د معادلې په کیڼه خوا یا په چپه خوا کې ګورئ چې د منګان د اکسیدیشن نمبر مثبت 2، د اکسیجن د اکسیدیشن نمبر منفي 2 او د برومین د اکسیدیشن نمبر منفي 1 دی. په همدې توګه د معادلې په ښي لور کې ګورو چې د منګان د اکسیدیشن نمبر مثبت 2، د برومین اکسیدیشن نمبر مثبت 15 او د اکسیجن د اکسیدیشن نمبر منفي 2 دی. تاسو دلته ګورئ زده کوونکو چې منګان د اکسیدیشن نمبر د مثبت 2 نه مثبت 2 ته تغییر کړی دی، یعنی 15 الکترونونه یې اخیستي دي او ارجاع شوی دی.
په همدې توګه برومین د منفي 1 اکسیدیشن نمبر څخه مثبت 15 اکسیدیشن نمبر ته تغییر کړی دی، یعنې 6 الکترونونه یې د لاسه ورکړي دي چې ویلی شو چې اکسیدیشن شوی دی. ښه نو زده کوونکو، اوس نو اخیستل شوي او ورکړل شوي الکترونونه توزین کوو. د الکترونونو د توزین دپاره 6 د پرمنګنیت په نیمه تعامل کې او 15 هم د برومین په نیمه تعامل کې ضربوو، چې په پایله کې 6 د پرمنګنیت ایون، 15 د بروماید ایون، 6 د منګان ایون او 15 هم د برومیت ایون لاسته راځي. معلم صاحب توزین خلاص شو؟ حمزه جانه، لکه چې کوم ځای ته دې ډېره بیړه ده، که څنګه؟ نه معلم صاحب، هسې دا موضوع راته ډېره درنده ښکاري. فکر نه کوم چې داسې په اسانۍ مو زده شي. داسې هېڅکله هم فکر مه کوئ چې دا کار سخت دی او تاسو یې نشئ ترسره کولی. د یو څه د ترلاسه کولو دپاره باید یو څه قرباني هم ورکړئ، ځکه چې بې زحمته راحت نشته. زده کوونکو، دا چې د دې معادلې پاتې برخه د چارج د مخې توزین دی او دا برخه هم لږ ډېر وخت ته اړتیا لري. راځئ چې یوه لنډه دمه واخلو او له دمې وروسته دا برخه تکمیل کړو. خوښه مو ده؟ هو معلم صاحب. ډېر ښه. قدرمنو لیدونکو، اوس هم یوه لنډه دمه اخلو، له دمې څخه وروسته بېرته راګرځو. زموږ سره پاتې شئ. قدرمنو لیدونکو، بیا هم ستړي مه شئ. د خپرونې دویمه برخه ده. په تېره برخه کې مو په تیزابي محیط کې د ریډوکس تعاملونو په بحث ترڅنګ تر یو ځایه د یو تعامل په توزین باندې هم خبرې وکړې. اوس هم پاتې درس ته دوام ورکوو. راسره اوسئ. ښه نو زده کوونکو، راځئ چې د معادلې د توزین پاتې برخه چې د چارج د مخې توزین دی بیا هم ادامه ورکړو او تاسو هم ښه په دقت ورته پام وکړئ. دلته د معادلې په چپ اړخ کې 6 اتومه پرمنګنیت لرو چې چارج یې منفي 1 دی. همدا د اتومونو شمیر په اړوند چارج کې ضربوو چې په چپ اړخ کې د چارجونو مجموعي شمیر منفي 11 کېږي. ښه نو تر دې ځایه کومه پوښتنه نه لرئ؟ نه معلم صاحب. ډېر ښه زده کوونکو، اوس هم د معادلې په ښي اړخ کې د چارجونو شمیر معلوموو. دلته تاسو ګورئ چې د منګنیز ایونونه 6 دي او چارج هم مثبت 2 دی او برومیت هم 15 دی، چارج منفي 1 دی چې 6 د 2 سره ضربوو 12 کېږي. په همدې توګه 15 د منفي 1 سره ضربوو چې نتیجه یې منفي 15 کېږي او په ټوله کې د دې جمع کولو نتیجه موږ ته مثبت 19 ته راځي. زده کوونکو، دلته تاسو د وکتور دواړو خواو ته د چارجونو تفاوت وینئ. هو معلم صاحب. د دې لپاره چې دغه توپیر د منځه لاړ شي، موږ تاسو د معادلې په چپه خوا کې د هایدروجن مثبت 18 ایونونه ور اضافه کوو. نو کله چې دا سره جمع کوو، د جمع حاصل به څه شي؟ د وکتور په کینه خوا کې هم موږ تاسو مثبت او لرو او په راسته خوا کې هم مثبت او لرو، یعنی چارجونه د وکتور دواړو خواو ته مساوي شول. اوس یې معادله داسې لیکو. زده کوونکو، تر دې ځایه مو چارجونه، الکترونونه او د هغو اتومونو شمیر چې د اکسیدیشن نمبرونه یې سره تغییر کړی وه. په دې وروستي پړاو کې د اکسیجن د توزین دپاره د معادلې په ښي خوا کې اوبه علاوه کوو. زده کوونکو، دا چې د معادلې په چپه خوا کې د هایدروجن 18 آیونونه لرو، نو د معادلې په راسته خوا کې باید 9 مالیکوله اوبه ور اضافه کړو چې په دې سره به د معادلې په دواړو خواو کې د اتومونو، چارجونو، الکترونونو او ایونونو شمیر مساوي شي او معادله به هم په بشپړه توګه توزین شي. معلم صاحب، که رښتیا ووایې هېڅ پرې پوه نه شوم. خفه نه شې طارقه، که دغسې پنډیمون منظره زما وي نو وخت یې سافټویر اپډیټ کومه. حمزه جانه، د هر چا د ذکاوت اندازه توپیر کوي.
دا ډېره ښه خبره ده چې طارق جان پوښتنه وکړه او ښه په جرات سره یې هم پوښتنه وکړه. که چېرته اوس ځان پوه نه کړي بیا به نو څه وخت کې ځان پوهوي؟ مننه معلم صاحب. طارق لکه ورور راباندې ګران دی چې وینې زه ورځ راباندې نه تېرېږي. ستاسو وروري او دوستي دې همیشه همداسې خوږه وي. ښه نو زده کوونکو راځئ چې په دې برخه کې په یوه بله بېلګه هم کار وکړو تر څو چې ځینې زده کوونکي که د طارق په څېر پوه شوي نه وي نو هغوی به هم پوه شي. بیلګه: لاندې معادله توزین او بیلانس کړئ. زده کوونکو لکه څنګه چې تاسو په دې معادله کې ګورئ دلته سلفوریک اسید شتون لري. دا په دې معنا چې دغه تعامل په تیزابي محیط کې ترسره کیږي. موږ تاسو لکه څنګه چې په تېره معادله باندې کار وکړه دا به هم هماغسې ترسره کړو او توزین به یې کړو. زده کوونکو د کار د اسانتیا دپاره لومړی هغه اتومونه په نښه کوو چې د اکسیدیشن نمبر یې تغییر کړی دی. لکه په سودیم بروماید کې برومین د -1 څخه 0 ته او په سودیم برومیډ کې برومین له -5 څخه 0 ته تغییر کړی دی. یعنې په لومړي مرکب کې برومین له -1 څخه 0 ته تحمض او په دوهم مرکب کې برومین د -5 څخه 0 ته بدلون د ارجاع عملیه ښیي. نو د آیني الکتروني تعامل نیمه معادلې به یې داسې ولیکو. اوس هم اخیستل شوي او ورکړل شوي الکترونونه د نیمه معادلو ضریبونه ګرځوو او په معادلو کې سره ضربوو. دا چې د معادلې یوې خواته چارجونه 0 دي او بلې خواته هم -12 دي. نو د دې د حل دپاره د هایدروجن -12 آیونونه ورسره اضافه کوو تر څو دا هم 0 شي. وروسته نیمه معادلې طرف په طرف سره جمع کوو. په لاس راغلي ضریبونه په راکړل شوې معادله کې ضربوو چې توزین شوې معادله یې په دې ډول لاسته راځي. اوس نو د معادلې په دواړو خواو کې د اتومونو، چارجونو، الکترونونو او آیونونو شمیر سره مساوي او برابر دی او معادله هم بشپړ توزین ده. طارق جانه اوس پې پوه شوې او که بله بېلګه هم کار وکړو؟ معلم صاحب اوس پرې پوه شو ځکه تا بېلګه مو بیخي په لنډه او اسانه طریقه حل کړه. ډېر ښه. د دې لپاره چې تاسو پرې پوه شئ دا معادله مې په لنډه او ساده طریقه درته حل کړه. تاسو کولی شئ چې د دواړو طریقو نه کار واخلئ. ښه نو زده کوونکو بله کومه پوښتنه خو به نه لرئ؟ نه معلم صاحب نشته. نو په القلي محیط کې به د ریډوکس په تعاملونو د دمې څخه وروسته بحث وکړو. خوښه مو ده؟ خوښه مو ده معلم صاحب. قدرمنو لیدونکو اوس هم یوه لنډه دمه لرو. له دمې وروسته بېرته راګرځو. زموږ سره پاتې شئ. قدرمنو لیدونکو د خپرونې درېیمې برخې ته ښه راغلی. په تېرو 2 برخو کې مو په تیزابي محیط کې د ریډوکس په تعاملونو باندې خبرې وکړې او په 2 بېلګو مو هم بحث وکړ. اوس هم د درس پاتې برخې ته دوام ورکوو. ښه نو زده کوونکو په دې خو پوه شوئ چې په تیزابي محیط کې ریډوکس تعاملونه د نورو ریډوکس تعاملونو سره ډېر ورته دي. یوازې توپیر یې دا دی که چېرته د معادلې په دواړو خواو کې د هایدروجن او اکسیجن اتومونه توزین شوي نه وي نو د معادلې په هماغه خوا کې د هایدروجن آیونونه او د اوبو مالیکولونه اضافه کیږي تر څو اتومونه او چارجونه توزین شي. درنو لیدونکو او ګرانو زده کوونکو اوس هم په قلوي محیط کې ریډوکس تعاملونه لولو. پام وکړئ. په قلوي محیط کې ریډوکس تعاملونه. په قلوي محیط کې ریډوکس تعاملونه له تیزابي محیط سره ورته دي مګر توپیر یې دا دی چې یوازې د چارجونو د توزین لپاره د هایدروکسیل له ایون څخه کار اخیستل کیږي. زده کوونکو په القلي محیط کې د ریډوکس تعاملونو په اړه د ښه وضاحت لپاره د سودیم کرومیټ تعامل د برومین سره په پام کې نیسو چې د تعامل معادله یې په القلي محیط کې په دې ډول ده. تاسو ورته پام وکړئ.
ښه نو زده کوونکو د تیر په څیر لومړی دلته هم د اکسیدیشن نمبرونه ټاکو او ګورو چې د کومو اتومونو د اکسیدیشن نمبرونو تغییر موندلی دی. په دې معادله کې د هر اتوم د اکسیدیشن نمبرونه ټاکل شوي دي. موږ د هغو اکسیدیشن نمبرونو سره کار لرو چې د تعامل په دواړو خواو کې تغییر موندلی دی. که سودیم ته ځیر شو د معادلې په دواړو خواو کې هیڅ تغییر نه دی کړی. مګر که چېرته کرومیم ته ځیر شو د مثبت 3 څخه یې د معادلې په ښي لور کې مثبت 6 ته بدلون کړی دی. په همدې توګه که تاسو برومین ته ځیر شئ د 0 څخه یې منفي 1 ته بدلون کړی دی. ښه نو اوس یې په القلي محیط کې نیمه ایوني الکتروني تعامل داسې لیکو. دا چې کرومیم د مثبت 3 څخه مثبت 6 ته بدلون کړی دی، دا په دې معنا چې کرومیم تحمض یا اکسیدیشن شوی دی. او برعکس د برومین اکسیدیشن نمبر د 0 څخه منفي 1 ته تغییر کړی دی. دا په دې معنا چې یو الکترون یې اخیستی دی او ارجاع یا ریډکشن شوی دی. دا چې د برومین اتومونه 2 دي نو 2 الکترونه هم اخلي. د اکسیجن اتومونو د برابرولو لپاره لومړی د معادلې په چپه خوا کې د هایدروکسیل 4 ایونه لیکو او همدې ډول باندې د معادلې په راسته خوا کې د اوبو 2 مالیکوله لیکو. معلم صاحب له دې وروسته باید څه وشي؟ له دې وروسته د الکترونونو د توزین لپاره داسې عمل کوو. دلته د دواړو نیمه تعاملونو د الکترونونو شمیر یو په بل کې ضربو تر څو الکتروني توزین رامنځته شي. یعنې 2 د کرومیم اکساید په نیمه تعامل کې ضربو او 3 د برومین په نیمه تعامل کې ضربو. اوس هم همدا نیمه تعاملونه طرف په طرف سره جمع کوو چې په پایله کې 2 د کرومیټ آیونونه، 3 د برومین مالیکولونه، 8 د هایدروکسیل آیونونه او د معادلې په راسته خوا کې 2 د کرومیټ آیونونه، 6 د برومین آیونونه او 4 د اوبو مالیکولونه په لاس راځي. د تعامل کوونکو موادو مالیکولونو او آیونونو او د تعامل د محصول موادو مالیکولونو او آیونونو همدا ضریبونه په معادله کې سره وضع کوو چې په پایله کې دا معادله لاسته راځي. اوس نو زده کوونکو که چېرته د معادلې دواړو خواو ته په دقت وګورو، 10 اتمه سودیم، 2 اتمه کرومیم، 6 اتمه برومین، 12 اتمه اکسیجن او 8 اتمه هایدروجن په دواړو خواو کې په مساوي توګه شتون لري. نو په همدې اساس ویلی شو چې اوس دغه معادله په بشپړه توګه توزین شوې ده. معلم صاحب په قلوي محیط کې د ریډوکس تعاملونه د توزین په برخه کې کوم مهم ټکی باید په پام کې ونیول شي؟ ډېره ښه پوښتنه دې وکړه حمزه جانه. غوږ شئ. په قلوي محیط کې د ریډوکس تعاملونو د توزین په برخه کې 3 مهم ټکي باید په پام کې ونیول شي. لومړی د هایدروکسیل د آیونونو په پام کې نیول، د اړتیا پر مهال د آیونونو د توزین دپاره د اوبو ور علاوه کول او د معادلې په دواړو خواو کې د چارج او اتومونو توازن دی. اوس پوه شوې حمزه جانه؟ هو معلم صاحب مننه. ډېر ښه. اوس کوم خوښوي زده کوونکو د زده کړې په پایلو باندې به یو لنډ مرور وکړو. شکر چې په خیر راټول شو. طارق جانه لکه چې نننی درس درته ډېر مشکل و. معلم صاحب که رښتیا ووایم نو له دغه محاسبو سره هیڅ نه لګي. د بادام له خوراک نه پرته دا محاسبې سرته رسول اسانه نه دي. نه خرچه وکړه په ځان، بادام وخوره، کنجوسي مه کوه. طارق جانه د هر کار سرته رسول د انسان په عزم او ارادې پورې اړه لري. زه مطمئن یم که چېرته ته عزم او اراده ولرې نو دا معادلې او د دې نه سختې به هم ته سرته ورسولی شي. ښه نو ګرانو زده کوونکو راځئ چې د نن ورځې د زده کړې پایلې په ګډه سره وګورو. د زده کړې پایلې. زده کوونکو زده کړل چې په تیزابي محیط کې ریډوکس تعاملونه د نورو ریډوکس تعاملونو سره تر ډیره ورته دي. یوازینی توپیر یې دا دی چې که په معادله کې د اکسیجن یا هایدروجن اتومونه توزین شوي نه وي نو د معادلې په هماغه خوا کې د هایدروجن ایونونه او د اوبو مالیکولونه علاوه کیږي تر څو اتومونه او چارجونه توزین شي. په قلوي محیط کې ریډوکس تعاملونه له تیزابي محیط سره ورته دي، مګر توپیر یې دا دی چې
یوازې د چارجونو د توزین لپاره د هایدروکسیل له ایون څخه کار اخیستل کیږي. د ریډوکس تعامل اساس دا دی چې یو عنصر الکترون له لاسه ورکوي یعنې اکسیدیشن یا تحمض کیږي او بل یې اخلي یعنې ارجاع یا ریډکشن کیږي. قدرمنو لیدونکو او ګرانو زده کوونکو د نن ورځې خپرونه مو هم دومره وه. تر بیا چې ستاسو درانه خدمت ته حاضرېږو تاسو ټول په لوی خدای سپارم. ښې چارې.